جمع ورته ټول د کفر لوی لوی قوتونه دي جمع ورته ټول د کفر لوی لوی قوتونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي مسلمان نسل غیر خوشاله وي د یو بل سره چې تاسو جنګ کوي د جنګونه نفرتونه نور پرېږدئ مسلمان ولې ځان بربادوي په عوامو باندې نور رحم وکړه چې مظلوم ولس په اور کې سوځوي رب موږ نه داسې کومه خطا شوې د یو بل سره پښتون چې جنګوي رب موږ نه داسې کومه خطا شوې د یو بل سره پښتون چې جنګوي او هیر خو په خپلو کې یو لازوی وا خبره دا صفات چې مونږ کې وي وا ډېره بهتره او مونږ مسلمانانو میاس کې څومره نفرتونه دي مونږ مسلمانانو میاس کې څومره نفرتونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي جمع ورته ټول د کفر لوی لوی قوتونه دي جمع ورته ټول د کفر لوی لوی قوتونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي استاد په دې حال کافرانو مازه وکړي خندېږي خوشالېږي دوی پتا سو نخره وکړي خندېږي خوشالېږي دوی پتا سو نخره وکړي او جوړ دې کافرانو لنا دا نټر خوانتونه دي جوړ دې کافرانو لنا دا نټر خوانتونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي جمع ورته ټول د کفر لوی لوی قوتونه دي جمع ورته ټول د کفر لوی لوی قوتونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي او مونږ دی پاک وطن له نظر ناصرونه ایښي دي دا چې نن بهار دي چاپو اورګمونه ایښي دي او دا چې نن بهار دي چاپو اورګمونه ایښي دي اوس روینو ساتلې پر قرباني خپل ځانونه دي سروینو ساتلې پر قرباني خپل ځانونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي جمع ورته ټول د کفر لوی لوی قوتونه دي جمع ورته ټول د کفر لوی لوی قوتونه
دی بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دی بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دی یوا می کلمه د یو ملت او یو رواج لرو رب وای و چاته سل غیر لزن محتاج لرو رب وای و چاته سل غیر لزن محتاج لرو افغان کا پاکستان دواړه خپلو کې همورونه دي افغان کا پاکستان دواړه خپلو کې همورونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي جمع ورته ټول د کفر لوی لوی قوتونه دي جمع ورته ټول د کفر لوی لوی قوتونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي خدای خپل وطن کې راته نور امن راولې ختم بی دینی کې شریعت په وطن راولې ختم بی دینی کې شریعت په وطن راولې ما علی شاهین درتا خلیقت سوالونه دي ما علی شاهین درتا خلیقت سوالونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي جمع ورته ټول د کفر لوی لوی قوتونه دي جمع ورته ټول د کفر لوی لوی قوتونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي بس یو مسلمان خپلو کې جوړ رب جنگونه دي د خپل شعر په आवाज دی قاری محمد قاسم اخکر او شاعر دی ډیر محترم ورور حضرت علی شاهین جانان د واتس اپ درته نمبر ماهر وای 0334 94 86 271 والسلام